ګل مکۍ په دې کې خپل کور ته هم کیک راوړی وي او هغه ډېره خفه وي ځکه چې وایي چې زما هیپي برډې لا څوک رانهله. نو په دې کې هاني خواله دغه ګل مکۍ لاړه شي او هغه دواړه هغلته ویني. نو هغه ورته وایي هاني تاسو زما هیپي برډې له رانهلی او د هاني هیپي برډې له رالی. نو زه ځکه چې زه یوازې یم او یتیمه وم ځکه زما هیپي برډې له رانهلی ما درته وویله. نو په دې کې خپل کور کې مړه شي نو د هغې د جسم نه یو خطرناکه چوړیل سازه شي او هغه چوړیل وایي ارې زما هیپي برډې له څوک رانهله او زما